د لغمان ولایت د بیلابیلو سیمو یو شمېر دیني عالمانو په یو راټولیدنه کې د سیاسي توافقنامې د هرکلي ترڅنګ د سولې او اوربند غوښتنه وکړه. د غبرګولي په لومړۍ نیټه د لغمان ولایت د بیلابیلو سیمو ګڼ شمېر دیني علما کرامو د ارشاد حاج اوقاف په ریاست کې د هیواد د ولسمشر محمد اشرف غني او د سولې د مصالحې د عالي شورا د مشر ډاکټر عبدالله ترمنځ د شوي تړون هرکلی وکړ او یاد تړون یې د هیواد د پرمختګ لپاره ښه ګام وباله او په مخالفو وسلوالو یې هم غږ وکړ چې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل ترڅنګ اوربند وکړي. پیل کې د ارشاد حاج اوقاف رئیس سید نجیب الله هاشمي او د لغمان د علماو په استازیتوب مولوي عبیدالله الکوزي د اختر په شپو ورځو کې د کورونا وایروس د مخنیوي په موخه د اسلام مبارک دین له نظره ګټورې خبرې او لارښوونې د غونډې له برخوالو سره شریکې کړي. نوموړو وویل دغه ناروغي وژونکې او ساري ده چې د روغبړ لاس ورکونې پر مهال په چټکۍ سره انتقالیږي. ځان او کورنۍ باید له دې وایروس څخه وژغورئ. دیني عالمانو په خپلو خبرو کې له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې جنګ پای ته ورسي او دایمي اوربند او مذاکراتو خبرې دې پیل کړي. په ورته مهال مرستیال والی الحاج شهزاده مظلومیار د هیواد د ولسمشر د مصالحې د عالي شورا د رئیس او د لغمان د ولایتي ادارې له لوري اختریز پیغامونه د وړاندې کولو ترڅنګ د وروستیو پیښو شهیدانو ته مغفرت دعاوې وکړي او په یادو پیښو کې ټپیانو ته د عاجل روغتیا غوښتنه وکړه. مرستیال والی ښاغلي مظلومیار په سوله کې د دیني علماو رول تر بل هر چا مهم یاد کړ او زیاته کړه چې دیني علما باید د منبرونو لارې د سولې ګټور پیغامونه ولسونو ته ورسوي. د ولایت مرستیال وسلوالو مخالفینو باندې غږ کړ چې ورور وژنې څخه د لاس واخلي، په یو ټغر دې راټول او دایمي اوربند ته دې غاړه کېږدي څو ولسونه د روانې جګړې څخه خوندي او په سوله کې ژوند وکړي. مرستیال والی زیاته کړه کورونا ناروغي وژونکې ده او ټول خلک باید د روغتیايي مسؤلینو سپارښتنې او لارښوونې د یاد ویروس په مخنیوي او په خپرېدو کې په جدي توګه په پام کې وساتي څو نور وګړي په یاد مرض اخته نشي. د غونډې په وروستۍ برخه کې د یونیسف همکارې مؤسسې له لوري مرسته شوي صابونونه د مرستیال والی او نورو مسؤلینو په لاسونو دیني علما کرامو باندې وشیل شول.